السلام علیکم. اکثر ملګري ته پوښتنه کوي چې اسرائیل خو بیا څه نه دی ویلي. خبرې اسرائیل خو پرې دا و د اسرائیل هغه پلار نه دی امریکي هغې دا خدشه ظاهره کړې ده چې موږ ته د ټولو نه غټه خطره د پاکستان نه ده. خیمې درته هلته خطره شته دی، بلکل خطره شته. منو دا سره مشره زمونږ د ویډیوګانو مشره تا ته داسې چل دی که نه چې خطرې دي چې امریکا هم ترې ویرېږي او اسرائیل هم د پاکستان نه په خطره کې دی، چاینا هم ترې نه په خطره کې دی او عربستان هم ترې نه په خطره کې دی. وایي چې پاکستان چې دی که نه خطرناک ملک دی، موږ ترې ویرېږو که نه. او ویره دا ده، خطره دا ده که نه چې امریکا هم اعلان کړی دی، سعودي عربستان هم اعلان کړی دی، اسرائیل هم اعلان کړی دی او چاینا خو چې دی بیخي لیف راغلی چې لیف راغلی و که نه لیف راغلی نو په لیف کې ویلي چې موږ د پاکستان نه دا خطره ده چې موږ نه قرض ونه غواړي. تا ته په قرضونو کې مجود دی. نو داسې چل دی که نه چې امریکا ویلي کچې ته او دا ټول ملکونه ټوله دنیا دی نه په خطره کې ده. وایي چې خلکو نه قرضونه اخیستي دي او په تېرو قرضونو کې چې دی که نه خلکو ته نه په ایرپورټونه جهازونه او سفارتخانې د قرضو په بدو کې بوتلې. اوس خو پاکستان سره وایي څه شته هم نه دی چې دا موږ نه قرض واخلي نو موږ به ترې نه څه اخلو. نو خطره ده صحیح ده. او بله خطره نشته مشره تا ته. نو ما ته داسې زیاتره خلک چې دي که نه د خیبر پښتونخوا نه او د سیاخ خواته دې خوا نه که نه چې دي که نه پښتانه دي، بس خیر د پښتانه به ورته یو ما ته کمنټونه کوي چې خیر دا ویډیوګانې زموږ دپاره هم جوړې که او خیر دې طرف ته لږ دغه مه کوه. زه کوشش کوم چې داسې ویډیوګانې جوړې نه کړم، خو په داسې خلکو که نه دا 2 پیچې باتې دا ویډیوګانې جوړې په داسې خلکو چې زه چپ پاتې کېږم که نه زما دا بیا سر درد کوي، سر مې درد کوي او ډوډۍ مې نه تېرېږي، ډوډۍ مې بېرته نه کېږي، ډوډۍ راخوله راته اجازت نه راکړي چې ډوډۍ وخورم چې دا خلک داسې دوپړې او داسې غلط شیونه ده ساده پښتانه په دې شیانو باندې ولئ. وروره دنیا که چېرته ورسېدله، دنیا چېرته رسېدلې خبرې اسمان ته، همون چېرته مونږ د ځمکې لاندې ننوتي یو. د دغسې چل دی ښه د دوپړو باندې مه ځئ، کوشش وکئ ویډیو جوړه صحیح ویډیو جوړوه او که نه دغه یو ایټم بم ترېنه نه دی، یو ایټم بم دا ترېنه سمبالېږي. دنیا لټ شی دی، چا سره موږ نفرت نه کوو خو دا خلک په چا باندې مړي تا کوه، په چا یې مچه خړي ته وه او که نه په دوپړو کې مو ژوند دی. تا ته نو په الله مو سپارمه دوستانو، بس یاره همدغه یاره ده ښه. بس حسنخیل په دعاګانو کې یاد ساتئ او فیسبوک د سره فالو کوئ او ویډیو د سره شیر کوئ. زموږ د ویډیوګانو خو ډېر خلک چې دي که نه کوپي کوي او په نورو پیجونو کې 2 لکه 3 لکه ګوري او زموږ په پیج کې چا خبره د 3 زره ګوري. نو کوشش وکئ زما د خپل پیج خلکو ته ورسوئ. مننه، په الله مو سپارمه او په خطو کې مو ژوند دی. تا ته